Hello everyone. Welcome to English Learn. English Learn in Pashto. انګلیسي زده کړه په پښتو کې. سلامونه او احترامات درنو ملګرو. انګلیسي زده کړه په پښتو کې تاسو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زموږ دغه لیکچر به 3 برخې لري. لومړنۍ برخه د ګرامر برخه ده. ورپسې برخه به د لغاتونو برخه وي او وروستۍ برخه به هغه زموږ د سنټنس یا جملو برخه وي. درنو ملګرو د ګرامر په برخه کې نن موږ د نمبرز څخه بحث کوو. په انګلیسي کې نمبرز دا په 2 برخو ویشل شوي دي. یو کارډینل نمبرز دي، بل آرډینل نمبرز. کارډینل نمبرز چې دې ته ترتیبي اصلي عدد ویل کېږي او آرډینل نمبرز چې دې ته ترتیبي عدد ویل کېږي. کارډینل نمبرز موږ سره یوازې اندازه ښیي، لکه 1 2 3 4 5 6 همداسې نور 1 1 2 2 3 4 4 3 3 4 4 5 5 6 شپږ 7 و بیا 7 پسې 8 8 9 9 10 لس 10 پسې بیا 12 12 بیا ورپسې 13 14 15 16 18 19 19 بیا پسې 20 شل 20 سره بیا همدغه 1 یو ځای کېږي 21 22 همدغه د 9 پورې عددونه سره بیا یو ځای کېږي. بیا 30 بیا 30 ته ویل کېږي. همداسې 40 همدا عددونه سره بیا تکرارېږي. 40 څلوېښت او 50 50 او 60 شپېته 70 او بیا 80 اتیاو ته وایي 90 9 بیا 90 90 ته رسېږو نو ورپسې 90 پسې بیا 91 92 93 94 یو 92 93 همدغه شانتې تکرارېږي او بیا ورپسې 100 ته رسېږو. 100 ته 100 ویل کېږي 100. بیا نو کله چې یو سل یو وایو 101 102 104 105 بیا یو سل لس ته رسېږو 110 110 پسې بیا نو 11 ته 12 ویل کېږي. یو سل 11 نو 112 همدغه شانتې د نور عدد پسې بیا تکرارېږي 100 پسې. نو دا موږ سره کارډینل نمبرز دي چې دا موږ ته یوازې اندازه ښیي، اصلي عدد. ورپسې ترتیبي عدد دي آرډینل نمبرز. آرډینل نمبرز دا موږ ته ترتیب ښیي، لکه فرست معنا لومړنی، سیکنډ دوهم. که زه وایم چې 1 پن معنا یو کلم، او که وایم چې فرست پن نو دا معنا شوه چې لومړنی کلم. نو په کارډینل نمبرز موږ ته اندازه وښود د یو کلم او آرډینل نمبرز موږ ته ترتیب وښود لومړنی کلم. نو په آرډینل نمبرز کې لومړي ته فرست، دویم ته سیکنډ، دریم ته تھرډ او څلورم ته فورت او همداسې بیا ورپسې ټولو عددو پسې وروسته ټي ایچ تکرارېږي. 5 ته 4 ته 5 ته 8 ته 9 ته همدغه شانتې ټي ایچ د ټولو عددو سره تکرارېږي. نور هماغه عدد لیکل کېږي، نو دې ته آرډینل نمبرز ویل کېږي. درنو ملګرو دا زموږ د ګرامر برخه وه. This was our grammar part. راځو د لغاتونو برخې ته. کوریانډر وایي دڼیا ته. ګارلیک وایي اوږې ته. کالیفلاور وایي ګلپي ته. ګلپي ته وایي. کیارټ وایي ګازرې ته. کوکمبر بادرنګ ته وایي. جینجر ادرک ته وایي. درنو لیدونکو دا وه د لغاتونو برخه. راځو د جملو برخې ته. په ترکارۍ کې اوږه ډیره ده.
په ترکارۍ کې اوږه ډېره ده. There is too much garlic in curry. There is too much garlic in curry. سلام سلمانه ته دلته کله راغلی؟ سلام سلمانه ته دلته کله راغلی؟ Hi Salman, when did you get here? Hi Salman, when did you get here? سلام اسد زه تقریبا یوه ګنټه مخکې رالم. سلام اسد زه تقریبا یوه ګنټه مخکې رالم. Hi Asad, about 1 hour ago. Hi Asad, about 1 hour ago. او ته دلته کله راغلی؟ او ته دلته کله راغلی؟ And when did you get here? And when did you get here? درنو لیدونکو دا و زموږ د انګلیسي ژبې زده کړې درس انګلیسي زده کړه په پښتو کې. تر به یم په لوی خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.